د ابو جهل لخر د بدر مقام ته راورسېدو او کم ځای کې چې چینه وه په هغې طرف ته هغې پړاو واچو په اوبو باندې هم قبضه وکړه د چیني او کم طرف ته چې کلک میدان او کلک خاوره وه هغې ځای ته خپل پوجونه واچول نبی علیه السلام وروستو راورسېده د بدر مقام ته نو چې راورسېدو نو د اوبو چې کومه چینه وه دغې ځای کې هغې باندې هم د قریشو قبضه وه او دغه رنګې کم کلک میدان چې و په هغې باندې هم کافرو قبضه کړې وه نبی علیه الصلاة والسلام طرف ته اوبه هم نه وي او شګې وي ریګستان نو په شګو کې سړی منډه نه شي والی راتاویږي پکې خپې پکې خښېږي او د کافرو طرف چې کلک و په هغې کې خو منډه هم ښه والی کېدله صحابه کرامو نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره په اوبو باندې هم هغې قبضه کړې ده او دغه رنګې کلک طرف چې دی هغه هم هغې قبضه کړی دی مونږ سره خو یو اوبه نشته او دویم طرف دا دی چې کوم د شګو میدان دی هغه راته پاتې شوی دی نبی علیه الصلاة والسلام د الله تبارک وتعالی په دربار کې دعا وکړه نو الله تبارک وتعالی په د شپې باران وورو دا غي ذکر الله تبارک وتعالی په قرآن کې کړی دی وینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به الله تبارک وتعالی په باران وورو باران خصم باران وشو نو چې باران وشو نو صحابه کرامو ځان له اوبه هم جمع کړي ډنډونو منډونو کې پاکې اوبه ودرېدې هغې ته زر زر لوښي ډک کړو نو ځان له اوبه برابر کړي دویم دا دی چې په دې شګ باندې باران وشي دا کلکه شي د دې نه یو سیمټ غونته جوړ شي نرشک شي دا کلکه شي او کم طرف ته چې خاورې نه هغې کې خټې جوړې شي خو چې بیا پکې منډه وای چې ورته تاویږي به نو باران وشو یو خو صحابه کرامو ته اوبه هم پوره شوې دویم دا دی چې هغه شګلن میدان کلک شو او هغې طرف ته چې مټینه خاوره وه هغه خټې وګرځېدلې نو د هغې هغه طرف نقصاني شو د مسلمانانو هغه طرف هغه پیدمن شو نو چې کله سار شو نو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ رأی ورکړه په دې غونډګۍ باندې نبی علیه الصلاة والسلام ته یو سفر روح کو دی به په دې کې وي دی به جنګ له نه راځي او د ده په سیکورټۍ باندې بس صحابه کرام ولاړ وي نو دا رأی ډېرو صحابه کرامو ته خوښه شوله نو په هغې غونډکۍ باندې نبي علیه الصلاة والسلام لره سفر روح کو دا داسې ځای و چې په هغې به ودرېدو لاندې به ټول میدان ښکارېدو نبی علیه الصلاة والسلام لره هلته سفر جوړ شو او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ سره ملګری دی سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي نبی علیه الصلاة والسلام او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ چې کله سفر وشو دواړه ورته دننه شو او ما توره راواغسته زه په دروازه ودرېدم او چې نبی علیه السلام څنګه دننه شو په مانځه ودرېدو 2 رکعاته نفل یې وکړو او الله تبارک وتعالی ته دعاګانې وکړې چې کله دعاګانې وکړې بیا راکوز شو ښکته د نبی علیه الصلاة والسلام په دې مخ باندې داسې خوشحالي غونته وه صحابه کرام حیران شو چې دا خو د خوشحالۍ موقع نه ده دا خو د خوشحالۍ موقع نه ده او نبی علیه الصلاة والسلام په دې موقع باندې هم څه کېږي خاندي نبی علیه الصلاة والسلام سره صحابه کرام ملګري دي نبی علیه الصلاة والسلام داسې په میدان کې ګرځي یو ځای ته لاس نیسي وایي دا د پلانکي ځای دی دلته به پلانکې مردارېږي دا د پلانکي ځای دی په دې ځای به پلانکې مردارېږي دا د عتبه ځای دی دا د شیبه ځای دی دا د ولید ځای دی دا د ابوجهل ځای دی دا یو کافر نوم اخلي او یو ځای ښیي صحابه کرامو باندې زیری وکړو علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي په کومه شپه باندې چې سار له به جنګ کېږي په دغه شپه باندې وایي موږ تمامو صحابه کرامو خوب وکړو داسې یو صحابي نه پاتې شوی چې هغه ویښ پاتې شوی ټول اوده شو وایي سیوا د نبي علیه الصلاة والسلام نه چې نبي علیه السلام خوب نه وکړی تمام شپه الله تبارک وتعالی ته جړه فریاد کوم او الله نه دعاګانې غوښتلې چې سار شو نبی علیه الصلاة والسلام صفونه جوړول نو داسې صفونه جوړ کړو نو نبی علیه الصلاة والسلام چې د غزا دپاره صفونه جوړول نو دې کې یو صحابي سواد رضی الله تعالی عنہ د هغه دا خېټه داسې لږه مخې ته راوتې وه صف کې لږ مخې ته ولاړو که نه نو نبی علیه الصلاة والسلام هسې بطور خوش طبیعتۍ
بطور مزاق بطور ټوکی دا تیر وسره غشي وسره په لاس کې وکنه ناغله په دې خېټه باندې دسی کو په سواد دنه کې خېټه دنه کې رسب نه بار تراوتی دا اسی خندنه وسره کو نو دا غشي په دسی تیر کو نو چې تیر کو نه ورته دا الله پاک پیغمبر خوګ دکړم پیغمبر خوګ دکړم دا الله پاک پیغمبر خېټه دلاله په غشي باندې خوکړه نبی رسول الله سلام ورته ښا دا الله پاک پیغمبر مونږ پتا باندې ایمان راوړی دی ته زمونږ پیغمبري صحابه کرام حیران دي چې د دې نبی رسول ته څنګه خبرې کوي مونږ پتا باندې ایمان راوړی ته زمونږ پیغمبري تا راته وایي چې انصاف پکوي نبی رسول الله ورته فرمایي او بالکل ما ولي چې انصاف کوي نو زما د خېټه زخمی کړه خوګ دې کړم اوس انصاف دار چې ستانه بدل واخلم ته راته وایي چې انصاف کوي نو زه زخمی نه کړم خوګ دې نه کړم نو اوس ستانه بدل نه اخلم نبی رسول الله ورته وی سواد بدل واخله نو سواد رضی الله تعالی عنہ فرمایي نه کنه د الله پاک پیغمبره بدل دي نشي اغستو وی څنګه وی تا چې زما په خېټه باندې غش راکاګو زما خو په خېټه باندې کمیس نو صادر پینو زما په خېټه باندې کپڑا نه وا ستا په خېټه باندې خو کپڑا ده نو زه څنګه بدل واخلم نو به خېټه ښکارا کا چې زه درنه بدل واخلم صحابه کرام حیران دي دا څنګه صحابي دي نبی رسول الله د خېټه مبارک نه داسې صادر لري کو به هون سواد بدل واخله سواد رضی الله عنه چې د نبی رسول الله خېټه مبارک څنګه اولید کنه او رامن ډکړي وان خط پوري او په جړا شو ورته او داسې د خېټه مبارک ول خپل کړه وی د الله پاک پیغمبره دا می ارمانو چې دې سره شونډي ولګوم کې دې شي دا می تاسو سره اخیری ملاقات جنگ شروع کیږي د الله پاک پیغمبر کې دې چې دا مې سره اخیری ملاقات بدل می درنه نه غستو خدا مې خو خول چې تماته خېټه مبارک ښکار کې زه پښونډي ولګوم بدل می نه غستو داسې عجیبه غونته واقعه په دغه ځای کې مخې لراله نبی رسول الله چې صفونه جوړ کړو د کافرو د طرف نه یو تنو عمر ابن وهب چې د ابو جهل ته وویل وی زه زما او د مسلمانانو دا لښکر ګورم چې دا څو کسان دي د استصور شو د عمر ابن وهب او چې داسې غیر چاپیره چکر ولګو نظر واچو کنه واپس راغی نو بل یو کافر حکیم ابن حزام دا ورسته بیا مسلمان شو خو دغه ټیم کې کافرو د حکیم ابن حزام لراغه یاره ما خو د مسلمانانو نه غیر چاپیره چکر ولګو خو ډېر لږ کسان دي دغه 300 کسان ما تخکاری 300 کسان به اندازتن او وسه شی وسره شتم نه اسلحه وسره نشته دی دا خو پاک داسې راغلي دی لږ کسان دي ویره دی مونږ له دوکه راکړي دی مونږ له سره راکړي اسلحې نه دي راغستې او لږ کسان دي او تش لاس مخې ته راغلي دي دوی مونږ له دوکه راکړي چې مونږ پې حمله وکړو شاته نور کسان ناست دي خو دوی مخې ته مونږ له ذکر راغلي دي چې مونږ پې حمله وکړو هغه راباندې شا غاړې راپاسي وی زه ګورم ګیر چاپېره نور ومسې کوم بیا استه وختو چې استه وختو داسې ګیر چاپېره د غرونو نه تاو شو راتاو شو لرې لرې پورې لاړ واپس راغی حکیم ابن حزام ته یم دکه 314 بل څوک سره شته دی نه هېڅ څوک سره نشته خو ما ته داسې ښکاري که نه چې دوی د مدینې منورې نه مرګ راوستي دي دوی د مدینې منورې نه چې دا 314 راغلي او تش لاس راغلي که نه دوی مرګ له راغلي ځان وجني نو دوی خو مري او مري خو چې دوی مري نو خامخا د ځان سره به یو کس زمونږ نه مړ کوي 300 کسان دي دوی خو مري او مري ځکه تش لاس راغلي زمونږ مخې له او موږ سره تورې دي نو دوی خو ځان وجني خو چې ځان وجني خامخا به زمونږ نه یو تن خامخا وجني د عمر ابن وهب ورته وی چې 300 کسان زمونږ نه مړه شي او دوی مړه شي دا هم زمونږ د قریشو خلک دی زمونږ رور او نسب خلک دی نو چې دوی مړه شي او زمونږ نه هم دومره مړه کي د هغې نه پس به د ژوند بیا څه مزه وي ابه څه ژوند بیا مونږ په مکه کې تیر کړو چې دوی مو وجنو او زمونږ نه هم دوره نور مړه شي هغې ژوند به بیا څه خواني د حکیم ابن حزام ورته ویل که دا خبره دې ټیک وکړه مونږ مرو دوی مرو په خپلو کې جنګ دی نو بیا به موږ څه ژوند تیر کو په قافله د ابو سفیان چې زموږ د تجارت قافله هغه تللې ده دلته کې څه شي د جنګېږو دوی راله دواړه او دوی دا خبره دغه ته وکړه د کفارو یو سردارو عتبه ته وویلو عتبه دغه 300 کسان راغلي دي او دوی به موږ وجنو خو دوی به زموږ نه یو تن خامخا وجني نو څه شي له دوی وجنو خپل خلک وجنو که نه
نو چې دا جنگ ختم شي موږ واپس مکې ته لاړ شو نو څنګه به عتبه ورته وایي دا خبره ټیک ده دا خبره ټیک ده جنگ څه شي له کوو جنگ ولې کوو دا عتبه چې دی به د جنگ نه شاته کېدو دا عتبه او شیبه دا وروڼه وو دوی د جنگ نه دا شاته دوه وجو نه کېدل د دوی یو غلام و دغه عداس نوم و د دې عتبه غلام و دغه نوم عداس و بیا د آزاد کړی و دا عداس چې و دا نصراني و د په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړی و او د نصرانیت نه توبهګار شوی و نو چې کله دا عتبه او شیبه راتله د مدینې منورې ته جنگ لا نو هغې په خپو پورې انښتې او نه یې پرېښودل وایي تاسو مه ځئ ولې نه ځو ته ولې موږ پسې موږ د خپو نیولي چې مه ځئ وی مه ځئ هغه د الله رسول دی د هغه سره تاسو مقابله نه شئ کولی خو ما ته پته ده چې هغه تاسو وجني مړه کوي خو نو په تاسو خفه یم مه ځئ هغه ورته ته رښتیا وایي چې دا د الله پیغمبر دی او زه د رښتیا هم د الله پیغمبر دی او دا جاړم ځکه چې په تاسو پسې خفه یم تاسو هلته مرګ له روان یې نو دوی خو دا خبره په زړه کې راغله چې یاره عداس راته وایي چې د الله پیغمبر دی تاسو مرګ له ځئ دوی د دې جنګ نه لږ شاته کېدل او دویم دا چې د نبی علیه السلام ترور و عاتکه رضی الله تعالی عنها هغې خوب هم لیدلی و په هغې کې هم دې ته اشاره وه چې دا کم خلک د مکې نه روان دی دا مرګ له هلته روان دی نو دوی د جنګ نه لږ شاته کېدل نو دوی عتبه ورته وایي دا ډېره ښه خبره ده زه ځمه چې دا خبره د ابوجهل سره وکړم بهرحال په دې کې بل تن ورغی ابوجهل ته وي عتبه وایي چې یاره جنګ نه کوو واپس ځو نو ابوجهل ورته وایي عتبه خو ځکه دا خبره کوي که نه چې د هغه زوی مسلمان دی د مسلمانانو په صف کې ولاړ دی نه خو خپل زوی بچ کوي ځکه د جنګ نه شاته کېږي او په دې کې یو تن یې راوغوښتو د مسلمانو د لاسه یو کافر مړ شوی په لاره باندې دا کې کس رور یې راوغوښتو چې رور یې راوغوښته که نه ویې لکه ستا هغه تره خو وي عتبه چې واپس ځو ستا د رور بدل نه اخلي رور بدل نه اخلي اوس دا خلک راپارو نو هغه چغې کړې وی وا عمره هغه خپل مړ رور یادو چغې کړې وا عمره وا زما عمره روره چې دا چغې شروع کړې چې په خلکو کې لږ غیرت راواچو که چې دوی مسلمانانو راله سړی وجله تاسو دې نه واپس ځئ بهرحال دا عتبه د خپلې خبرې نه څه شو واپس شو وی صحیح ده چې تاسو وایي جنګ کو نو جنګ به وکړو صفونه جوړ شو یو طرف ته د مسلمانانو صفونه جوړ شو بل طرف ته د ابوجهل صفونه جوړ شو د هغې طرف نه درې تنه راووتل مقابلې ته عتبه شیبه او ولید دا عتبه او شیبه وروڼه وو او دا ولید یې زوی و او د دې یو وراره و نو یعنې دوه وروڼه او یو وراره راووتل جنګ له دوی درې واړه راووتل مقابلې له اواز یې وکوي تاسو کې څوک راوځي نو د دې طرف نه هم درې کسان ورغلو عوف رضی الله تعالی عنه معوذ رضی الله تعالی عنه او عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه دا درې واړه صحابه کرام وروتل دا معوذ رضی الله تعالی عنه دا عوف رضی الله تعالی عنه دا رونه دي او دا د حارث زامن دي دا عفرا یو زنانه ده دا معاذ او معوذ نومونه خو به تاسو اورېدلي که نه دا د عفرا زنانه زامن و ته دې اووه زامن و درې د یو خاوند نه او څلور د بل خاوند نه او اووه واړه زامن په جنګ بدر کې شریک و داسې زنانه هم تېرې شوي دي ښه د عفرا رضی الله تعالی عنها اووه زامن او اووه واړه په جنګ بدر کې شریک و واړه نو دا دې طرف هم دوه وروڼه راووتلو عوف رضی الله تعالی معوذ رضی الله تعالی او عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی دوی مقابلې ته وروتل چې وروتل عتبه ترې نه تپوس وکړو وایي تاسو څوک یئ دوی ورته وایي رهتم من الانصار موږ د انصارو کسان یو موږ انصار یو ستاسو خلک نه یو نو عتبه ورته وایي ستاسو سره زموږ هېڅ کار نشته تاسو سره نه جنګېږو تاسو واپس شئ موږ له زموږ د مقابلې خلک روباسئ مهاجر روباسئ د مکې والا روباسئ زموږ د هغې سره مقابله ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام आवाज وکړو وی حمزه دای ترو وی حمزه وزه علی دای د ترز علی رضی الله تعالی عنہ وزه او عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنہ وزه درې صحابه کرام اوتل د دې طرف نه خو د صحابه کرامو مخونو باندې داسې صادر باندې تړلي صرف سترګې ښکارې دي مخونه پټو نه هغه طرف ته نه عتبه تاسو کو وی تاسو څوک یې نو حمزه رضی الله تعالی عنہ فرمایلی زه حمزه ما علی رضی الله چا کړی زه علی ما او دې طرف نه عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنہ زه عبیده ما
نو عتبه ورته وی اوس زمونږ د مقابلې خلک راووتی ځکه دا هم د مکي و که نه اوس زمونږ د مقابلې راووتی بهرحال درې واړو د یو بل سره مقابله وکړه نو علي رضی الله تعالی عنه حمزه رضی الله تعالی عنہ د عتبه په مقابله کې ورغی او علي رضی الله تعالی عنہ د ولید مقابله کې او د شیبه په مقابله کې عبیده رضی الله تعالی عنہ عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنہ دوی مقابله وکړه نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حمزه رضی الله تعالی عنہ جب خپل لومبي گزار سره دوه کافر مردار کړو خو عبیده رضی الله تعالی عنہ چې کنه په د باندې خپل مقابل گزارو کوندل خپل واله چې خپل ولا دی راتاو شو نو علی رضی الله تعالی حمزه رضی الله عنه محمد الله رسول ابل کافر مردار کو او عبیده رضی الله تعالی راوړو د نبی رسول الله خواته کې خودو چې کله د نبی رسول الله خواته کې خودو نبی رسول الله والسلام ته فرمایي د الله پاک پیغمبر زه شهید یم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته او فرمایل او عبیده ته شهیدی نو په دغه ټایم کې دی وی کاش چې ابو طالب ژوندې وي چې ما ورته نن ښودلی وي ابو طالب به اشعار ویلو وی نبی علیہ السلام به موږ تر هغې پورې ورنکو کافرو ته تر څو چې موږ خپلې بیبیانې کونډې کړي نه وي کاش چې نن ابو طالب ژوندې وي چې ما ورته وویلی چې موږ خپلې بیبیانې کونډو خو نبی علیہ السلام دشمن له نه ورکو کاش چې دا شعر مې ورته نن ویلی چې ستا د شعر مصداق مونږ یو چې سرونه په نبی علیه صلات وسلام باندې شیندو بهرحال ته دې نه بار جنگ شروع شو نبی علیه صلات وسلام راغی او کم سفر چې رخ کړی صحابه کرامو دله هغې ته ورننوتو او ابوبکر رضی الله تعالی عنه سره ورننوتو او په دروازه باندې سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه توره نیولې ولاړ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله په سجده باندې پریوزي کنه الله ته جاړي نو کله سر اوچت کنه لاسونه اوچت کې الله ته جاړي نو حدیث مبارک کې راځي وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې لاسونه نیولي او الله ته لاسونه اوچت کړي دی خو جنگ شروع دی نو د الله په دربار کې دعا کوي وی الله په مکه کې مم ډیر کوشش وکړو الله په مدینه کې مم ډیر کوشش وکړو صرف دغه 314 مې الله تیار کړو اغم پخپوخ پیال بی پسر باندې سرتور او اصله هم نه لري الله دغه 314 رسم الله راوستي دي الله کو ستا خوخی چې د نن نه بعد ستا نوم نه غستل کېږي نو دوی را لمړه الله کو ستا خوخی چې په مقدس مکه ستا عبادت ورشي نو دغه 314 لسره لمړه الله خو کو ستا نوم په مقدس مکه یادېږي نو الله د دوی حفاظت وکړه لاس یې اوچت کړی او داسې جاړي ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د شان راغی د ډیر عاجزین د نبی اسلام نه د صادر دسی او خو د اوګی ښکارا شوی چې ښکارا شو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ راغی د صادر راوغه د نبی اسلام په اوګی واچو او د شاغ علی دسی تلاسونه تاوکړه چې وته کړی د الله پاک پیغمبر بس کا نور مجاړه الله ستا आवाज ووریدو الله به دې صحابه حفاظت کوي د الله پاک پیغمبر بس کا علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی جنگ شروع دی وی زه به ټایم په ټایم د نبی علیه صلات وسلام تماشې له راتلم وی په دې جنگ په دې دوران کې یو ځل میزان غلی غونته کې راویستو وی نبی علیه صلات وسلام خواله رالم که نه نبی علیه صلات وسلام په سجده باندې پروت دی نبی علیه السلام په سجده پروت دی او الله ته جاړي وی زه لاړم بیا لاړم جنگ ته وی بیا چې مې غذا وکړه داسې ستړی شوم بیا رالم د نبی علیه صلات وسلام تماشې له وی چې بیا مې نبی علیه صلات وسلام سیکو بیا نبی علیه السلام په سجده پروت دی وی چې په دریم ځل باندې کافر خو مردار کړو چې کوم قیدیان کړو غذا ختم شوله وی رالم چې نبی علیه السلام بیا په سجده پروت دی ما ورته د الله پاک پیغمبره مبارک شه مونږ غذا وګټله مسلمانانو فتح ومنتله نبی علیه السلام سر مبارک روچت کو د سجدې نه چې کله غذا ختم شوی نبی علیه الصلات وسلام وفرمایل چې د ابو جهل خبر را لوالی نو صحابه کرام روان شو نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ اولید چې د پروت خو صاحب پکشته دی صرف زخمی دی نو یو حدیث مبارک کې راځي وې د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په دې سینه کې ناستو په دې سینه ورته داسې کې ناستو د سینې ته وخت چې کې ناس وې د سترګې دې وغړولې نو چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه باندې سترګې ولګېدې کنه نو د بيزو سرون کې ډېر اوچت ځای ته ختلې دا ابو جهل الفاظ وقا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په دغه ټایم کې وی د بيزو سرون کې نن ډېر په اوچت ځای باندې ناسي نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایلی وی او زدي پسینه ناسیم
وی کول څه غواړي ابو جهل ورته وی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایل وی سر دې قلم کوم سر درنه کټ کوم وی چې سر می قلم کوي کنه ستا دا تور زما په سر کار نه کوي زما دا تور والا په دې باندې را نصر وخه ستا تور زما سر نه غوسي زما په دې تور باندې زما سر وخه خو یو خبره درته کوم په دې به عمل وکي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایل وی سو وی زما دا سر به دې وګو سره کټ کې ابو جهل ته وی زما دا سر به د دې اوګو سره کټ کې چې په نورو سرونو کې دې غټ ښکاري چې روبي سی وای چې دې غټ ښکاري چې روبي سی وای او خپل مرګري ته دې وایا چې تاسو ورته پیغمبر وایي وی هغه ته وایا چې نن می در نسمر نفرت ته دومره می در نمخ کینم بس عبد الله بن مسعود رضی الله عنه چې تور اوچا تکړه سری تی وو سری تی وو سری نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراړو وی د الله پاک پیغمبر د بدبخت د ابو جهل سر داده نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ورته قتل کنا او عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ته ټوله کیسه بیان کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی یو زما فرعون د یو د موسی علیہ السلام فرعون خو د موسی علیہ السلام فرعون چې هغه کمزور او زما د دې فرعون نه وی ځکه چې فرعون چپور اواغس کنه هغه آمنت برب موسی و هارون فرعون چې کله چپور اواغس نه هغه چې کړی وی ما ایمان راوړې پر رب د موسی او د هارون باندې خو د ځنکدن ټیم په کې بیا توبې نه قبلې دي او زماغه فرعون په وخت د ځنکدن کوم دا وی چې ستاسو پیغمبر نه مې اوس دومره نفرت ته چې مخکې مې دور نه وی زما د فرعون د موسی علیہ السلام د فرعون نه زیات سختو بهر حال غزا اوشولا الله تبارک وتعالى مسلمانانو ته فتح ورکړه